سلامونه هغو دوستانو خیله ده چې تاسو به راته روغ او جوړ خوشحاله او سوکاله اوسئ قدرمنو دوستانو په نننۍ ویډیو کې مې تاسو لپاره در وښیم چې موږ څنګه کولی شو د فیسبوک لاک شوې آی ډي خلاصه کړو. که چېرې دوستانو تاسو د فیسبوک آی ډي لاک شوې نو تاسو په ډېرې اسانۍ سره کولی شئ چې دغه آی ډي چې دی دغه خلاصه کړئ. ډېرې دوستان دغه غوښتنه کوي وایي زموږ د فیسبوک آی ډي چې دی هغه لاک شوی دی او داسې شوی دی خرابه شوی دی، نو موږ څنګه کولی شو چې هغه آی ډي خلاصه کړو. نو دوستانو راځئ چې په ویډیو باندې پیل وکړو. که تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو راشئ په د سبسکرایب باندې کلیک واخلئ او په څنګ کې ورسره د بیل آیکن نښان ووهئ او بیا راشئ پاس ال ووهئ تر څو زموږ چینل در سره سبسکرایب شي. او که ویډیو مو لایک کړی نه وي نو راشئ په د لایک باندې کلیک وکړئ تر څو زموږ ویډیو در سره لایک شي. کله اوس هم کېږي په دغه شیر اپشن باندې دوستانو کلیک وکړئ او زموږ ویډیو په واتساپ، فیسبوک او میسنجر کې در سره شیر کړئ. ښه دوستانو، تاسو به لومړی کې راشئ دغه د تاسو ته کوم اپشن ښکاري د ګیټ سټار، دغه ګیټ سټار اپشن باندې دوستانو تاسو کلیک وهلی. کله مو چې په دا ګیټ سټارټ اپشن باندې کلیک واخیستو دوستانو تاسو به دلته راشئ په د نیکسټ باندې به ورته کلیک وهلی. دوستانو نیکسټ کلیک اخیستل وروسته به تاسو یوه شېبه ورته انتظار وکړئ. تاسو به دوستانو داسې یوه صفحه راشي، تاسو دلته راشئ ګیټ کوډ بای ایمیل، په دغه اپشن باندې به تاسو کلیک واخلئ او بیا به دوستانو راشئ په دغه ګیټ کوډ باندې به ورته کلیک وکړئ. کله چې دوستانو په دغه ګیټ کوډ باندې ورته کلیک وکړئ تاسو ایمیل ته به یو کوډ لاړ شي او تاسو به راشئ خپل ایمیل به راخلاص کړئ. زه مثلا راځم خپل ایمیل راخلاصوم. موږ لومړی مرحله به دوستانو دلته ترسره شي او بیا به راشئ تاسو په د نیکسټ باندې کلیک واخلئ او بیا به دوستانو راشئ په دغه ځای کې بیا په دغه نیکسټ باندې ورته کلیک واخلئ او دوستانو کله مو چې په نیکسټ باندې کلیک واخلئ ته کنټینیو دلته تاسو کتلی شئ دوستانو دغه موږ ته یو بل اپشن راکوي. دوستانو کانټیکټ ډیټایلز اپشن دی دوستانو، دلته به تاسو راشئ په لاندې نیکسټ باندې به ورته کلیک واخلئ. کله مو چې دوستانو په نیکسټ باندې کلیک واخیستل دلته به راشئ په دغه لاندې شین اپشن چې تاسو ته کوم دوستانو ښکاري دغه اپشن، په دغه اپشن دوستانو تاسو بیا ورته کلیک واخلئ او بیا به یوه شېبه انتظار ورته وکړئ تر څو موږ ته یوه بله صفحه راخلاصه شي. دوستانو تاسو ته به داسې صفحه راخلاصه شي. دوستانو دلته به تاسو بیا راشئ په دغه ګیټ سټارټ اپشن چې ویني په دغه باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته تاسو ته وایي چې چیک ان یور برادرز چیک یور یوزر ایمیل، یعنې هر څه تاسو دلته دوستانو تاسو مکمل معلومات چیک کړي، تاسو نوم چیک کړي، تاسو ایمیل چیک کړي، تاسو فالوورز تاسو کتلی شئ چې څومره فالو لرئ او څومره خلک مو انفوران کړي دي او څومره پوسټونه لرئ، څومره کمنټونه، دا هر څه تاسو دوستانو دلته کتلی شئ چې موږ ته اوس دلته چیک کېږي. دغه ټول دوستانو چیک کېږي تاسو کتلی شئ. کله چې دوستانو دغه چیک شول دوستانو دلته موږ ته یو میسیج راکړی وایي نو چینج، وایي هیڅ بدلون نشته تاسو په حساب کې، وایي تاسو د هر څه لپاره چمتو یاستئ دوستانو. نو تاسو به راشئ په د ګو ټو نیو فیډ، په دغه ګو ټو نیو فیډ اپشن باندې دوستانو تاسو ورته کلیک واخلئ. کله چې په دغه کلیک دوستانو واخلئ تاسو به بیا یوه شېبه انتظار ورته وکړئ. ګوره دوستانو تاسو وکتل چې په اتومات ډول د زما فیسبوک اکاونټ چې دی هغه خلاص شو. تاسو دوستانو وکتل چې په اتومات ډول د زما فیسبوک اکاونټ چې دی هغه بالکل دوستانو راخلاص شو. تاسو کتلی شئ زما دغه فیسبوک اکاونټ دی دغه په اتومات ډول راخلاص شو. 1119 ملګري هم لري او ما پکې پوسټونه هم کړي دي. نو دوستانو ډېره اسانه طریقه ده، په دغې اسانې طریقې سره تاسو کولی شئ چې خپل د فیسبوک آی ډي چې د هغه لاک شوي وي نو یا خرابه شوي هغه تاسو په ډېرې اسانۍ سره دوستانو خلاصه کړئ. نو هیله ده دوستانو چې زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او زموږ ویډیوګانې در سره لایک کړئ تر څو موږ هره ورځ تاسو لپاره دغسې ښایسته ښایسته نورې ویډیوګانې هم په خپل یوټیوب چینل کې اپلوډ کړو. تر بلې ویډیو به چې زه راځم د الله په امان او هیچ